سلامونه ستړي مشي خیر شبنم مزریم د تلویزیون سپورټي سپورټي خبرونه د مهمو خبرونو ټولګي تکرار لاسپایو نن شنبه د 14 هجري مریض کال د لړم د 2015 د اکتوبر ل 15 سره برابر ده پانی هرمرو مزریم او تاسو تلویزیون نیوز د نویو ځوانانو دریم پړاو مهم خبرونه پر ځوان برخه کې پیاس احمد مهمو خبرونو سرچینه 1 کیلوګرام پاسن د ملګرو د راپور لمخې چلانو شاوخوا یو شاوخوا متحده عربي اماراتو سیال پر وړاندې جګړې او پیچاړیو له امله د زرو میټر بشري مرستو همدارنګه د رزمي سیالو بل افغان ورزشکار ځنۍ سفر پیل کړ خو له کیم جونګ ان سره لومړی د لیدنې امکان نه دی رد کړی مسجلۍ کې له خپل بشپړ خبرونه او د اسرائیل له اوربان سره د غزې مسجلۍ دروازې تلوي یو شریعه 15 میلیونه وګړي ورزشي مرستې راوړي د ملګرو ملتونو د راپور لمخې د غزې سره شاوخوا یو شریعه 15 میلیونه اوسېدونکي د جګړې او پیچاړیو له امله د بهرنیو بشري مرستو ته اړتیا لري د اوربان په 22مه پیل فلسطینیان خپل تر یو دېرشمه شپې به دفاع وکړي نه خوړشته او یوازې د زابل ولایت په شینکۍ ولسوالۍ کې د سلو ورزشکارانو ترمنځ د حماس ډلې غېږ نیونې سیالۍ ترسره شوې د سیالۍ د میزاني تخنیکي کمیټې پر جوړېدو هوکړه کړې چې د جګړې وروسته به د غزې اداره پر مسؤلیت لوبډلې خو د امریکا بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو اسرائیل ته د سفر پر مهال د دې کمیټې پر لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ د ملګرو ملتونو د لوبډلو ادارې ولې ورسېدې د یادې سیالیو پایلو د اسرائیلي پوځ عملیات لا هم په بېلابېلو سیمو کې له نمرو په سرچینې وایي د اسرائیلي پوځ په ډلو کې یو فلسطینی ماشوم وژل شوی په کټله او څو نور ټپیان دي د دغه ورځ د خان مزار شریف ښار کې ګڼې استوګنیزې ودانۍ ویجاړې کړي او په دیر البلشوې د سیالۍ د نهم ځوانانو او ځوانانو ورزشکارانو په عمري کټګوریو کې ترسره شوې چې په پیل کړ خو له کیم جونګ ان خپل سیالانو ته په ماتې ورکړل کړی د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې او د سپورټ له ډګره وروستی خبر هم دا چې د ننګرهار ولایت مرکز جلال سوداګرۍ زمانه او د سیمهییزو اړیکو ورزشکارانو ترمنځ ټرمپ د سفر پر مهال درې هیوادونو سبق سیالۍ ترسره شوې د سیالۍ د نقد سفر ولري دا د هغه د دویمې عمري کټګورۍ د پیل لپاره چې په پایله کې بهرنی سفر بلل کېږي د سپینې ماڼۍ د اعلامیې له مخې بریا خپلې کړې د جنوب ختیځې اسیا د هیوادونو د ټولنې د سرمشرۍ په انسټاګرام کې ګډون کړی تمه ده هلته د ټایلنډ خپرونې ترمنځ د اوربان دفاع وکړه حمله شي وروسته له هغې په سبانۍ خپرونه شي او د دې هیواد له لومړي وزیر